السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. زمونږ د مسلمانانو یا سپیشلی زمونږ د پښتنو کله به زوی لګیا شي پلار به ولي مړ به یې کي، کله به پلار لګیا شي بچي به ولي. ما ته پته نشته چې نور ملکونو کې یا د نور مذهبونو والا دارنګې کوي یا نه کوي، خو زموږ پښتنو کې او زموږ مسلمانانو کې خو دا شی دی چې نننی واقعه چې یو 19 ګریډ افسر چې کوم ټیچر دی لکه پرنسپل دی بلکې، او هغه په کومو نشو کې ککړ دی چې دا رور خپله انټرویو ورکوي چې وایي چې پهله چرس کړه بیا پوډر چالو کړو، خو پوډر او چرسو دونه نو خراب کړی چې اخره کې آیس چالو کړي وي. نو د آیس چې کوم څوک سکي نو خو 48 غنټې یا 72 غنټې ویښي لکه دی له خوب نه ورځي، نو دا دونه ټایم چې دی ویښي به دی دماغ خراب شي. نو پوډر ورته دونه نقصان نه ورکړی څونه چې ورته آیس ورکړو او وي تماچه یې راچتې و، بچي مو ویشتو، ښځه یې ویشته، خو ورته بد شوه. دا ویډیو تاسو وګورئ، زه تاسو سره شیر کوم، نو بیا تاسو مو ووایئ چې دا کم حالاتو طرف ته مونږ روان یو. په دې ورځ باندې د خپل کور ته 7 بجې بس زبانی تکرار شروع کو. تاسو دا پته چې ګوره څوک آیس کی نو دی 72 غنټې 48 غنټې 24 غنټې ایخي، نو دی به څه کوي؟ دی به یې اغلا کوي، دی به یې ګړې وړې وي، او داسې دا څوک چې نشې کوي ته به یې دا صحیح خبرې کوي، خو دا ټول غول خوري، فضول بکواس کوي، داسې خبرې به کوي، تا ته به عقل ښایي. دی چې کوم دی د دې ښځې سره د دې بچو سره وران شو، د په دې ښځه باندې چې څنګه ډز وکړو، دا بچي ببرک او دا بل رور دوی رامنډه کړه، د خپله مور یې بچ کوله. ته چې دویم ډز وکړو نو خپل زوی ویشتو، دریم ډز باندې بل زوی ویشتو، او بیا په کمره کې بند کړل، او ویل څوک به نه راځي، تمانچې په لاس کې ونیولې او په یو کړکۍ کې په یو کمره کې پناه واخیسته او په کړکۍ کې ناست و. دی د 20 سال نه د سرویس و، دی د 10-15 سال نه مخکې بس چرس سلوکې موږ کو، دی بیا د پوډر غادي شو، خو پوډر سره به د خپل روزګار هم کو، د به خپل سرویس هم کو، د به خپل ایجوکیشن او خپل پیریډونه به اخیستله. خو دا یو بل لعنت راغلی زموږ په دې علاقه کې چې دې ته آیس ویلی کېږي، او دا منشیات پروش چې کوم دی دوی په ټیزډو په ویګوګانو کې ګرځي، خو زموږ بچي زموږ بابرک زموږ داسې شل خویندې ویندې هغوی خاور ته دننه کړي. دا چې آیس شروع کړه د کال په ونده شروع کړي، د دماغي حالت ډېر زیات خراب شو، د سوشل دغه اکټیویټیز ختم شو، او د ایجوکیشن د کم ډپارټمنټ هغې سره هم د لکه هغه کم د کارو کم ایجوکیشن. ملګرو تاسو ویډیو وکته، دا خپلو ملګرو سره ډیره شیر کوي چې زما ټولو انسانانو ته بلکې یوت ته لکه دا دغه دی چې نشو نه ځان وساتئ، او که بیا څه نشه کوئ نو کم سے کم آیس پکې مه کوئ، آیس مه کوئ، ځکه آیس چې تا چالو که نو کال نیم پس به ته یو انسان مړ کې. دا دله زه لیکلي در کوم چې کال نیم پس به ته یو انسان مړ کې، دا به تا له دماغ خرابوي. مننه.